د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په یوه څرخي طیاره راکېټي ګزارونه. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. سرچینې وایي طیاره په داسې حال کې سقوط شوې چې ورته مهال په یاده سیمه کې لومړی په پاکستاني پوځیانو په کمین کې درانده تلفات پېښ کړي. په یاده جګړه کې پاکستاني چارواکو تایید کړي چې اووه پوځیان وژل شوي خو دښمن ته درانده تلفات پېښ شوي. بل لوري ته پاکستاني طالبان وایي چې یاده جګړه کې 35 پوځیان وژل شوي او 4 امري ټانکونه تخریب شوي او 2 نور لاسته راغلي او د خپلې د مرګ ژوبلې په هکله یې څه نه دي ویلي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.